پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من ذبح قبل الصلاة چا چې حلاله وکړه د مانځه نه مخکې قرباني وکړه د اختر د مانځه نه مخکې فلیذبح مکانها اخرى نو د هغې په ځای دې یو بل څاروی حلال کړي. ولې دې بل حلال کړي؟ اولنی ونه شو. ومن لم يذبح حتى صلينا او څوک چې څاروی لا نه دی حلال کړی تر دې چې موږ لمونځ وکړو فلیذبح على اسم الله بس د الله نوم دې په وایي خپله قرباني دې حلالوي. صحیح ده دوی ټیم صحیح دی متفق علیه د حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وعن البراء رضی الله عنه دام د براء رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من ذبح قبل الصلاة چا چې د منځه نه مخکې قرباني حلاله کړه فانما یذبح لنفسه د ځان دپاره یې څاروی حلال کړو. د ځان دپاره څه معنی شو؟ د غوښې فایده به کوي شو بس قرباني حساب نه شو. ومن ذبح بعد الصلاة او چا چې د مانځه نه بس څاروی حلال کو فقد تم نسکه قرباني برابر شو پوره شو. واصاب سنة المسلمین او د مسلمانانو هغه لار موافق کاری وکړو. مسلمانانو طریقه څه ده؟ مانځه نه بعد قرباني کول د مسلمانانو په هغه طریقه عمل وکړو.